الله پاک په دې آیات کې د مؤمن د ژوند مقصد ذکر کړی دی. که دغسې د یو مؤمن ژوند وي نو دا رښتیا د یو مؤمن ژوند دی، او که نه وي نو دا بیا د مؤمن ژوند نه دی. الله فرمایي نبی علیه السلام ته قل د خلکو ته ووایه ان صلاتي یقینا منظمه و نسکی او قربانی زما و محیای او ژوند زما و مماتی و مرګ زما لله رب العالمین، خاص الله لره دی چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. زمونږ مونځ خو به د الله دپاره وي، قرباني خو به د الله دپاره وي، خو ژوند هم د الله دپاره نه دی. ژوند هم د دنیا دپاره تېرېږي، مرګ هم د الله دپاره نه دی چې د الله په دین ته عمل وکړي چې مرګ هم راځي د الله په دین باندې درته راشي، د الله په دین باندې ووجلی شي. نو دغسې ژوند الله د مؤمن بنده نه غواړي چې ستا عبادت، ستا معاملات، ستا ژوند، ستا مرګ هر څه د الله دپاره وي. په الله دې ځان خرڅ کړی وي چې الله زه نور ژوند ستا دپاره تېرومه، په ژوند کې ستا رضا غواړم، ستا رضا کول به زما د ژوند هدف وي. لکه څنګه چې یو سرمایه‌دار د هغې د ژوند مقصد څه شي چې سرمایه مې ډېره شي، ډېرې پیسې پیدا کړم، تجارت مې ډېر، بزنس مې ډېر مخکې لاړ شي. دا د سرمایه‌داره د ژوند مقصد وي. د مؤمن د ژوند مقصد څه شی وي چې هغه د الله رضا، د آخرت د ورځې کامیابی، دا د مؤمنانو د ژوند مقصد دی. میں تو زندہ ہو کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ایسا ہو کہ ساقی نہ رہے جام رہے. زه خو په دنیا کې الله دې دپاره ژوندی یم چې دنیا کې ستا نوم پاتې شي، اسلام په دنیا باندې غالب شي. دغه قرآن به زه خلکو ته رسوم، دغه قرآن باندې به زه خپل عمل کوم، د قرآن کریم پیغام به زه دنیاوالو ته نړیوالو ته رسوم. دا زما د ژوند مقصد دی، او په دې کې به مې مقصد سي الله ستا رضا. کہیں ایسا ہو کہ ساقی نہ رہو جام رہو. کله کله داسې کیږي چې کوم ساقي چې دا جامونه خلکو ته تقسیموي نو ساقي پاتې نشي، مړ شي، خو هغه جام چې د کم خلکو ته تقسیموي هغه پاتې شي. زه به کله مړ یم خو قرآن به بیا په دنیا کې پاتې وي. دا قرآن چې زه خلکو ته رسوم، دغه پیغام، زه د خیر د مړ شمه خو دا قرآن پاتې شي، قرآن حاکم شي په دنیا باندې، د قرآن والا خلق جوړ شي، د قرآن قانون په دنیا باندې نافذ شي. زما د ژوند مقصد دا دی. الله دې زموږ او ستاسو د ژوند مقصد دا جوړ کړي.